خدای مې قسم چې پرون مې یو منوړال ته اخیستل یو منوړال په دې مې دغه را پیدا کړی په دې دوکان نه او په نور به وس لرم نو خدای بنده باندې الله دې درته اسانه کړي دغه کې راته لږ پیسې کرام را خو راکړه څونه درکړم یو غاړه راکړه ورکه پیسې راولې شي السلام علیکم وعلیکم السلام حاجی صاحب ستړی مشي جوړ په خیر صاحب ته خدای یخ لګی ډېر ځپلی ډېر داسې یخ دی وروره خو تا داسې ګرم شی اچولی دي چې دا چې وخورې که نه دا پوهېږې څه دي دا ملوک دي څه وګورو دا د کوم ځای پیداوار دی دا راځي لغمان نه راځي کونړ نه راځي ها تاسو به کله دا ټیسټ کړي کله به دا ګرم دي ګرم دي دا چې وخورې بیا یخ دي کېږي یخ خامخا کېږي غلطي تا خو غټ پټو اغوستی کورتۍ دی که تی خپله نه خورې زه نه خورم غریبۍ دپاره م راوړي د غریبي پکې دا ټول دا په څو دی دا کیلو په څو دی دا کیلو په 100 ورکوو وروره 90 روپۍ باندې دلته نه راوړو 100 روپۍ دلته وړو دا ټول خو یو کیلو نه راځي که نه نه دا به کیلو نه لږ زیات وي سهار نه دې څونه خرڅ کړي څو کیلو سهار نه مې داسې وښایه چې 1 کیلو به مې ټول خرڅ کړي نو 10 روپۍ پاتې شي 10 روپۍ دا ماته وتله زه به خیر د 100 روپۍ ما دې 100 لاک صحیح ده صحیح ده در به کوم واچ تا خو پکې دا پوټکي هم راته ډېر واچول تا موږ به ماښام ته پیوانه پخه پیدا کړو ښه ودرېږه ترازو کې خو به انشاءالله نه ترازو کې به فرق نه وي وروره برابر شوه که نه هو برابره شوله اوس د کې زیږي یو کیلو دې کې دا 1 کیلو زیږي انشاءالله ښه دا څو 100 روپۍ شوې ښه صحیح ده 100 روپۍ شته سره نه ما سره نه میده لري میده څونه میده ما سره شاید 500 ګونې ما سره خو دغه روپۍ دا 100 روپۍ دي ټول مې دغه 90 روپۍ کار مې کړی دی ټول سهار رئیس دغه روپۍ دي سهار نه 90 سهار نه 90 روپۍ دغه وشماره دغه این نور دغه راکړه د خلاص قول دی دغه په خدای تعالی کوم چې دغه دي مسلمان مې موږ ځاته خبره ته وکړم خو الله مینې مې پاس الله دی کنه او نشته کار نشته روزګار نشته که دغه هم نه کوو خو بیا هم ناجایز ښه دغه خو ماته میده راوړه زه به تا ته میده پیسې درکړم تاسو فکر وکئ دې کاکا د سهار نه دغه 90 روپو کار کړی دی 90 روپو کار نو 90 روپو کې فرض کا د څومره ګټي که ډېرو ګټي 10 روپۍ پکې ګټي صحیح ده 1 کیلو ماتې واغستل نیمه کیلو دلته پاتې دي نو څه احساس کوئ تاسو راغلی کاکا ښه د تا ما سره څو روپۍ کېږي دا خو دې خپلې واخله ما ته به 1 سلګون راځي تا ته 1 سلګون دا وخت صحیح شو زه د 100 روپۍ 1 کیلو پیسو نور مې اضافه وه صحیح شو صحیح نور څه خدمت خو نشته خدمت والا کرا کور کې دی رہی کرا را باندې پاتې ده بس موږ هم کور کې دی رہی کاکا څه وکړو الله دې اسانه کړي لاړو خو سل کېدلې هغه 200 مې درکړه صحیح ده خدای په امان کاکا دا ماته نیمه کیلو راکړه نیمه کیلو او 500 سلګون بیرته راکړه دا نیمه کیلو کا کېږي نیمه کیلو خود کېږي ولې خفه کېږي خو نه دا ډېر دی ولې به خفه کېږم صحیح ده نشته دی دا ونیسه ته دا وشماره څلور نیم زره څلور 300 دا شوې او 200 مخکې درکړو 15 بس دی بس نو ستاسو چې څه وس کېږي بس خبره ده څنګه خاندې هم چې څه وس کېږي بیا ما بیا نه بیا وس بس دی بس خندا خو دې داسې نه د خوشحالۍ خاندې که خوشحالۍ خود خاندي دغه نو روپۍ موږ کله لیدلي دي کله پیدا کړي دي خبره ده دغه ریړۍ باندې 10 روپۍ په دغه کې موږ دا کیلو کې نشو ګټلی ټوله ورځ وګورو خاده باندې به ځان ته نور هم واچوې صحیح ده کور کې اوړه ډوډۍ څه هېڅ نشته دی وروره رښتیا خبره ته وکړم د حالات مې معلومېږي دې ټولو خلکو ته پته ته راکړه خلاص کول دی چې څونه وخت کېږي اوړه دی نه دی اخیستی خدای مې د قسم چې پرون مې یو منوړال ته اخیستل یو منوړال په دې مې دغه را پیدا کړی په دې دوکان نه او که نور به وس لرم نو خدای بنده باندې مې الله دې درته اسانه کړه که بس دا زما وس و که د به ځان ته 1,000 روپو دا واچوې 2,000 یو بوجۍ وړو غوړ به واخلې صحیح ده بس الله ما ته خو لږ یو څه املوک نور هم راکړه در به نه املوک خو مې هغسې یو څه راکړه ښه درکړم دغه کې راته لږ پیسې کرام را خو راکړه
څونه درکړم یو غاړه راکړه ورکه پیسې را بنیسي الله دې ایمان خدای په امان السلام علیکم دوستانو مطلب مو دا دی داسې خلک مظلومه خلک که چېرته وس او توان ستاسو پوره وي دا خلک دې ته ولاړ دي فقط 1 کیلو یې سهار نه خرڅ کړی 1 کیلو دا 1 کیلو به ورسره پاتې 10 روپۍ ته پاتې کېږي سهار نه دې سړي اوس مازدیګر تقریبا دا دی 4 بجې دي 80 روپو سودا کړې دکې به کور کې دی بچي لري فامیل به لري دی لرګیو ته ضرورت لري کابل یخ دی تاسو واورئ اوس خو نن مرو نو طبعا دغسې خلک یا دې ته ورته خلک چې ستاسو مخ ته راځي کله هم دې ته درېږئ سودا ترې کوئ که لسې حق کېږي تاسو ورته 40 ورکوئ تاسو ورته 10 ورکوئ په الله قسم د رسول صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې په صدقه مال نه کمیږي صدقه مال زیاتوي صدقه ستاسو د اولاد ستاسو خپل د سر صدقه چې هغه رد بلای حدیث کې راځي که نه صدقه رد البلا نو که چېرته غواړئ فامیل مو اولاد مو خپله په امان کې اوسئ صدقه داسې خلکو لپاره ورکوي دا زحمتکشه خل دي دا غیرتي خل دي دا چاته لاس نه نیسي بد یا څومره چې وس او توان یې هغه خپل کوي خو نکی سخته ده الله دې اسانه کړي ژمی دی ژمي کې موږ غواړو خپل قوم سره خپل خلکو خپل هیوادوالو سره مرسته او کومک وکړي نو په دې کمپاین کې موږ سره شریک سئ په واتساپ نمبر ستا انلاین مرستو لپاره لینکونه ستا موږ مو خدمت کوو الله مو خوشحاله را ویډیو سره شریکه کړي السلام علیکم